سبا کوم وګورو نو شوګان زنه فازیات شروع دي راځي او اصل وجه سره اصل جدا ده چې فلمونه سو کولای نشي جی نن سبا فلم باندې راغټ خرچه کیږي او شو خدا شعر چې مثال د 2 ورځې خبري نو د کوم خلکو چې ماته وګوره د فلم اوس نه کیږي نو زمونږ ته کې شوګان دي کوي نو سم دا غریب آرټستان چې دي د دویم پکې د شلو کسانو رزق روان پکې او جیا پروزګاری پکې. السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زم ساسو قربا ملک شازیب ګرانو عزتمندو کتونکو نن راغلیو ارشد سلیماته څنګه شته سپته چې اختر را روان دي اختر د ډېر زیات خلک خوشحاليږي د په حواله باندې کوم نن ارشد سلیما کې شو لګیدل ستړي مشي نو په دې کې چې کوم هنرمندان راغلي دي هغه سره مو خبر ترم کو چې اختر موقع باندې سره روان سبي ریلیز کیږي کوم چې مینوال له انتظار وکوي نو هغه سره موږ سره شریک کوو موږ سره اوسه موږ مخکې ورزو جی ګرانو عزتمندو کتونکو اوس دا وخت ما سره دا کوم شو چې نن پارشد سلیما باندې لګیدل د پروډوسر نواب خان ما سره موجود دي هغه سره خبر ترې کو. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام شازیب صاحب تاسو ډېر مننه چې موږ لم په دې دومره قیمتي وخت کې وخت راکو. شوم څنګه روانن خو هرنه ورځ ده شو خو بالکل زبردست سپر هټ روانه ده. مسله خو پکې نه راغلي شکر دې مسله پکې سم نه راغل شازیب صاحب. اختر هم روان دي نو آیا تاسو بختر کې شوګان موګان لګوي کنه بلګوي یاره د شو مو اراده شته کې خیری خبري روان یو دوه ځای کې او ډرامې مشته یو دوه او یو دوه ډرامې د اختر لکه خیر روان دي نن سبا کوم وګورو نو شوګان زنه فازیات شروع دي راځي او اصل وجه سره اصل جدا ده چې فلمونه سو کولای نشي جی نن سبا فلم باندې راغټ خرچه کیږي او شو خدا شعر چې مثال د 2 ورځې خبري نو د کوم خلکو چې ماته وګوره د فلم اوس نه کیږي نو زمونږ ته کې شوګان دي کوي نو سم دا غریب آرټستان چې دي د دویم پکې د شلو کسانو رزق روان پکې او جیا پروزګاری پکې نو بس زمونږ پوره کوشش ته موږ چې داسې شوګان جوړو چې دا څومره آرټستان دي بیروزګاری د نن سبا نو موږ ټولو پکې لین رواني. تاسو دینه وسه ډرامې هم کړي را کړي دي کنه ډرامې خو زما زم کلندر با چې اختر لکه خیر خپل جوړو ما ریلیز کیږي به اختر لا او یو مدینه مخکې کړی هم پر روان غټ اختر باندې ان شاء الله ریلیز کیږي هغه موږ دوبۍ کې کړی د نیمه او جیا دوبۍ ته بستریو او جیا څه پیغام اخر کې ورکول غواړي غټ اختر روان دي پیغام خدا چې غټ اختر زمان خدا ټولو مرګرو ته دا ریکوست مشرانو ته چیرې د کوم وړول موټر سایکل ورکړي نه د دوی زیات کر پابندي په وساتي ځکه چې اختر دی د خوشحالي نغم جوړ نشي ویلم پکې راکې لګي او جیا ویلم کې نو د وجه چې کوم ډېر خلک پکې مړ شي ډېر زخمیان شي نو دوی ته سپیشل دا ریکوست دی او جیا بالکل دا نواب خان دې سره مون خبر تر وکړي د اختر په حواله باندې خپل پیغام وکړو چې خپل ماشومان چې کوم دي موټر سایکل مور کوي ځکه چې په دې باندې د ویلم کې خراب چلی نو اکسیډنټ دوه کې بیا لوی غم وي نو دینه دی لر وساته زمون پورم بجاری مخ کې ورزو مون سره اوسې جی यही तो प्रॉब्लम है पश्तो में मैं पैगाम तो नहीं दे सकती पर मैं अपनी तरफ से सबको ईद मुबारक कहती हूँ. आप सबको ईद मुबारक. एंजॉय करें और गोश्त कम खाएं.